د اتو سوزونو نه ورته پناه وښودله. بیا دا صحابي فرمایي چې کله دا وظیفه ما شروع کړله وایي الله زما غمونه هم ختم کړه او الله زما قرضونه هم ختم کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وزل فقر نه پناه وغوښته، ویل اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا الله ما د کفر نه مساتي او ما د فقر غریبۍ نه مساتي. نو صحابه وی د الله رسول دواړه یو شی دی څه چې تا را دوه په یو ځای راکړي چې یا الله که کفر نه مې مساتي او د فقر غریبۍ نه مې مساتي. نبي علیه السلام ورته وفرمیل او کله چې سړی ډېر غریب شي هغه کافر شي، کله چې سړی غریب شي هغه بیا دروغ وایي، هغه بیا واده خلافي کوي د خپلې غریبۍ د لاسه. او دا به د الله نبي فرمایل ول یا الله ما د شر د مالدارۍ نه مساتي چې زه مالداره شم او په فتنو کې ورشم، خو ویل یا الله ما د شر د فقر نه وساتي. بیګانه بله شپې یو حدیث مونږ بیان کړی ماوستن کې. ابي امامه رضی الله عنه یو صحابي دی، نبی علیه الصلاة والسلام ولیده په جومات کې د مانځه ټیم نه و دی ناسو. نو دی ورته وایي یا ابا امامه څه چل دی چې ته اکثر مسجد کې تعینمه؟ هغه ورته په قلاره غوندې ویل هموم و دیون لزمتني، یو را باندې قرضونه دي او بل مې غمونه او پریشانۍ دي، بس خپه یم دی کو جومات کې لږ وخت تېرېږي. الله دې موږ او تاسو د قرضونو نه وساتي. د الله رسول به د قرض نه پناه غوښته، ویل یو را باندې قرضونه دي بل مې غمونه او پریشانۍ دي، بس جومات کې ناست یم. امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وظیفه وښوده، ویل چې کله سار کې دا وایه او ماښام چې شي نو دا وایه، ورځ کې 2 ځل وایه سار او ماښام. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معنی دا ده یا الله زه په تا سره پناه غواړم، یا الله ما ته بچ کړي د غمونو او پریشانو نه، یا الله ما بچ وساتې، ما بچ کړي ته د ناراستۍ نه او د کمزورۍ نه د عاجزۍ نه، او یا الله ته ما وساتې د بزدلۍ او د کنجوسۍ د بخل نه، او یا الله ما ته وساتې د قرض نه او د خلکو د غلبې نه چې په ما باندې بل غالب شي په ما ظلم وکړي. د اتو سوزونو نه ورته پناه وښودله. بیا دا صحابي فرمایي چې کله دا وظیفه ما شروع کړله وایي الله زما غمونه هم ختم کړه او الله زما قرضونه هم ختم کړه. نو الله مشکل کشا دی، الله حاجت روا دی، الله شفا ورکولو والا دی، الله ښه کولو والا دی، الله رزق پراخولو والا دی. نو د دغه لوی الله نه به هر قسمه سوال کې او د الله اسماء الحسنا ورسره وایي.